د منظري بابا د راسره رسېدو نه پس تاسو لیدلی شئ چې منظري بابا په د جمعې ورځ د خیر سره زیارت ورځ د جمعې په ورځ په دې کې راشي، خو دلته کې لا نن ورځ دومره نشته، ډېر ښکلی ښکاري. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نو نن قصه څه داسې شانته کې شروع کېږي چې د خیر سره موږ سره د منظري بابا چې موږ کوم د رګړۍ کار دیولی نو هغه موږ سره رابطه وکړل، ویل چې علي به خپل مشینان کډه کوډه دې راچوتوه، راځه زمونږ ځای ته زمونږ کار شروع کا. نو زه ورته ډېر زیات خوشحاله شوم، ولې چې موږ به ځو د خیر سره د منظري بابا سفر به هم پکې وکړو، د هغې چې کوم ښکلي او مزېدار غرونه دي هغه به هم ووینو. بس دلته مې وحید ته رنګ وکړو، هغه د مخ سره لوډر راوستو، بس ویل خېجه مشینان هر څه مور خېجولي، زه په مشینانو د پاسه باندې کېناستم. مخامخ لارې تاسو لیدی شئ چې ډېرې زیاتې مزېدارې دي او ډېرې زیاتې خوندورې دي. خو د دې ځای نه پس چې کله موږ منظري بابا ته ورسو نو د هغه ځای له موسم او هواګانې به زه تاسو ته ښیم چې ډېرې زیاتې خوندورې او ډېرې زیاتې مزېدارې دي. نو دلته کې راته وحید به بار ویل چې یاره ته پکې ما هم راله، ما وتل بې فکره اوسه، ځکه چې ستا پکې په ویډیو کې صرف سر راځي. بس دلته کې ما ګانې مانې شروع کړلې، ځکه چې ډېر زیات خوشحاله مو اوس به موږ هغه خوشګوار او مزېدار موسم له ځان رسو. خو په هغې نه خو کوم کار چې موږ د رګړۍ نیولی دی نو ډېر غټ کار دی او ډېر زیات مزېدار هم دی. کله چې د ایروشا د روډ ته موږ را داخل شولو نو د دې ځای نه د منظري بابا هواګانې او مزېدار خوندونه او ښکلي ښکلي غرونه شروع شي چې ډېر زیات مزېدار دي. خو دلته موږ وږي شوي نو د وړوکې شانته کې خورکۍ لرالم، هغې ته مال ویډیو کولی شم، بالکل بیجانه کولی شي. نو دلته کې د دې نه موږ مزېدارې شانته کې سموسۍ راواخیسته، ورسره هم یو یخ شانته کې بوتل راواخیستو. د منظري بابا په دې لاره باندې تاسو لیدی شئ چې ډېر زیات شینوالی دی او ګانې مانې مې شروع کړه، ډېر زیات خوشحاله شوم، ولې چې موږ هغه شنو غرونو ته رایوځای شو کوم چې زما خواهش ته چې یاره دې ته زه وخېجم. خو د هغې نه مخکې موږ ویل دا ونه راورسېد، د دې ډېر ښکلی سوری جوړ شوی دی، نو راځئ چې دلته کې ورته د خپل یخ بوتل وڅکو او ورسره سموسۍ وخورو. نو په دې ځای کې موږ غونډ ملګري راکوز شولو، ښه په سور باندې په دې ځای کې کېناستلو. د دې ځای د کېناستو سره انور علي بوتل یې هر څه لاندې کېنښوستل او سموسۍ کولاو کړې، هغه بل د بوتلې نه ښه مزېدار ګیلاسونه ډک کړل او ګیلاسونه یې ډک کړل چې ډېر زیات یخ و. ما یو سموسۍ راچوته کړل او مزېدار شانته کې چک مې تیو او چې ډېر زیات خوند یې راکو. او په دې خوا مې چې وکتل نو وحید ماشاءالله بوتل نه چې کوم ګیلاس ډک کړی و هغې نیم څکلی او سموسۍ مو سره چوته کړی و. خو چې ما د بوتل نه کله ګوټ وکړو نو ډېر زیات خوشحاله کړم. په دې کې چې کله زمونږ ناشته هر څه وشول، مطلب بوتلې موتلې مو څکلې او سموسو نه مو سره درز ویستو، د بسکټو نه مو سره بوتاوه ختمه کړله. د هغې نه پس واپس خپل لوډر ته راوختو، د منظري بابا په طرف باندې روان شو. چې سفر یې شروع شو دلته کې ډېر زیاتې یخې هواګانې او یو خوشګوار او مزېدار موسم شروع شو چې د انساني روح ورسره ډېر زیات تازه کېدو، ډېرې زیاتې دعاګانې کولې. خو کله چې موږ دې غټې چړیا ته مخامخ شو نو زموږ لوډر خو ماشاءالله زور کولو، خو د هغې نه پس چې کله زموږ دې ملګري ویل یاره ویل الله پاک د خیر کې، ځکه چې زموږ د لوډر د بریک مسله پکې پیدا شوله. خو ما ورته ویل ځه الله پاک شته دی، انشاءالله موږ سره به خیر کې. او بس د دې نه پس په دې ښکلي مزېدارو لارو باندې روان شولو چې مخامخ لوړ غرونه او د دې لوړو غرونو نه چې لاندې ما کله دې کلي ته موبایل ونیو نو ډېر زیات مې خوښ شو. دا کله چې د بره نه یو ناشنا سیندري راتلله چې ډېره زیات خوند یې کو او ډېر زیات مزېدار ښکارېدو. خو د دې نه پس د دې ځای د موسم دومره یخې هواګانې شروع شولې، دومره زیات خوند یې را پرېښودو. نو وحید راته وویل چې یاره د لوډر چې کوم ټیر دی هغه ډېره زیاته مسله کوي. ما د مسلې سره به ګورو، خو لاول لاندې د لوکیشن د سیندري چې ډېر زیات خوندور ښکاري. و چې څوک د منظري بابا په چکر باندې تلي هغوی ته خو به دا علاقې یادي په کمنټس کې راته ووایي چې تاسو تلي یې او که نه، او که څوک نه تلي هغوی هم کمنټس وکړئ او دا چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو چې کله د دې ځای نه واوښتو دا ګیر چاپېره موړونه موږ کراس کول نو تر دې چې موږ دې منظري بابا د یخ ته بس راقابو کېدو والو چې ډېر زیات خوندور او ډېر زیات سپیشل ځایونه و پکې. نو که تاسو چېرته کې د دې منظري بابا سفر نه وي کړی نو خامخا یو پیره وکئ، ځکه چې دا ډېر زیات ښکلې او ډېر زیاته مزېداره علاقه ده. نو تر دې اوس موږ روان یو اصل کې کار له، نو د خیر څه چې د کار ځای کې موږ کله دا مشینان کوز کو نو د هغې نه پس به موږ ورځو. خو دلته وحید ویل چې یاره بریک خو مکمل پیل شوی دی د لوډر، د دې سره به څه کوو. نو ما ورته ویل روجانه لږ په قلاره ځه، مخکې به د خیره سره مصري راشي. او حاصل کې زموږ په لوډر کې دا مسله وه چې کله بریک آیل پکې نه و، د دې چې کوم بریک آیل استعمالیږي نو هغه په دې کې نو مکمل وچ شوی. نو ما ورته ویل په قلاره ځه، هغه ډېر په حوصلې سره روانو چې ډېر خوند او ډېره مزه یې کوله.
تر دې چې دلته کې موږ یو دکان ته راورسېدو دته موږ ویل بریکایل سن انور علي چې په کلاس کې کم بوتل نیول دا د بریکایل و د هغه راته ویل مخکې مصري لاړ چې هغه به بدل کړي دلته رالو دې مصري ته ودرېدلو چې هغه راته ویل چې بالکل بې فکره اوسئ زه به تاسو له دا بریکایل بدل کړم بریکایل بدلولو نه پس چې کوم دی موږ راورسېدو د کوټ بازار ته اوس په دې محله کې به دې چې کې موږ تاویږو ځکه چې دلته موږ کار نیول خو ډېره زیاته تنګه محله ده تاسو لیدلی شئ د دې ولاګ د دریم پارټ انتظار کوئ را روان دی